أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. هذا دين رسل الله سبحانه وتعالى د پیغمبرانو عليهم الصلاة والسلام واقعات ذکر کوي. د نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام او موسی او هارون علیهم السلام. دا واقعات الله تعالی ذکر کوي او په دې واقعاتو کې مقصد دا دی چې ټولو پیغمبرانو د الله تعالی توحید ته دعوت کړی دی. لکه مخکې د سورت په اول کې دا موضوع ذکر شوه چې الله تعالی دا کتاب نازل کړی دی او د دې کتاب مقصد دا دی الله تعبدوا الا الله، چې تاسې د الله نه بغیر د هیڅ چا عبادت مه کوئ. نو ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام د الله توحید ته دعوت کړی دی. او بل په دې صورت کې یو موضوع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکول وه. که دا خلک تکذیب کوي، د دې خلکو په تکذیب باندې مه خفه کېږه. همیشه دپاره الله تعالی مکذبین هلاک کړي دي. لکه دا پیغمبران چې دلته واقعات ذکر کېږي، د دې پیغمبرانو تابعدارانو ته الله تعالی نجات ورکړی دی او مکذبین الله تعالی په قسمه قسم عذابونو باندې هلاک کړي دي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، اول الله تعالی د نوح علیه السلام واقعه ذکر کوي او دا واقعه یو څه تفصیلا ذکر شوې ده. ولقد ارسلنا او یقینا راولېږه موږ نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم ته انی لکم نذیر مبین. او نوح علیه السلام خپل قوم ته وویلې انی لکم نذیر مبین، یقینا زه ستاسو دپاره نذیر ویرونکی یم د الله تعالی د عذاب نه. زه تاسې د الله تعالی د عذاب نه ویرومه. مبین ښکاره ویرونکی. الله تعبدو، زه الله تعالی دې دپاره رالیږلی یم. الله تعبدو، تاسې دې خبرې ته دعوتومه. الله تعبدو، چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله، ما سوا د الله تعالی نه، یوازې د الله تعالی عبادت به کوئ. نو ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام د هر څه نه مخکې خپل قومونه یې د الله تعالی توحید ته دعوت کړي دي. انی اخاف علیکم، یقینا زه ویرېږم په تاسو باندې عذاب یوم علیم، د عذاب د ورځې دردناکې. که تاسې د الله تعالی توحید ونه منئ نو زه په تاسې باندې ویرېږم چې الله به په تاسې باندې دردناک عذاب راولېږي. فقال الملأ، نو وویلې هغه اشرافو او سردارانو، الذین کفروا، هغه کسانانو چې کفر یې کړی و، من قومه، د قوم د نوح علیه السلام نه. څلور اعتراضونه یې وکړه په نوح علیه السلام باندې. اول اعتراض دا و ما نراک الا بشرا مثلنا، نه وینو موږ تا لره الا بشرا، مگر بشر او انسان، مثلنا، زمونږ په شان. ته خو زمونږ په شان انسان یې او انسان پیغمبر نشي کېدلی. که چېرته الله پیغمبر را لېږلی نو الله تعالی به ملک پیغمبر را لېږلی و. نو ته خو زمونږ په رقم انسان یې او انسانان پیغمبران نشي کېدلی. لکه همیشه دپاره د مکذبینو امتونو په خپلو پیغمبرانو باندې یو اعتراض هم دا و چې ته بشر یې، ته انسان یې او انسان پیغمبر نشي کېدلی. وما نراک اتبعک، او نه وینو موږ تا لره اتبعک، چې تابعداري کړې ستا، الا الذین، مگر هغو کسانانو، هم ارازلنا، چې هغه په موږ کې ذلیله انسانان دي. دا ستا چې کوم تابعداران دي دا ذلیله او کمزوري انسانان دي. دا فقرا دي، غریب خلک دي او ذلیله خلک دي، الیاذ بالله. ځکه د دوی په نسبت باندې عزتمن انسان هغه څوک چې هغه مالدار وي، بادي الرأي، او د سرسری نظر والا دي، سطحي نظر والا دي، عقل هم کمزوری دی.
د مال په لحاظ باندې هم کمزوري دي او د عقل په لحاظ باندې هم کمزوري دي. نو ستا خوا و شا چې کوم کسان راجمع شوي دي او ستا ملګري دي، ستا تابعداران دي، هغه داسې خلک دي. وما نرى لكم علينا من فضل، درېیم اعتراض دا په وکړه، وما نرى او نه وینو موږ لکم ستاسو دپاره علینا په موږ باندې من فضل څه فضیلت او غوروالی، ستا په موږ باندې کوم فضیلت نشته دی. ته چې الله پیغمبر جوړولی، ستا په ځای باندې الله تعالی په موږ کې یو کس ولې پیغمبر نه جوړاوه؟ بل نظنکم کاذبین، بلکې ګمان کوو موږ په تاسو باندې کاذبین د دروغجنو. تا چې دا کومه دعوه کړې ده چې زه الله پیغمبر را لېږلی یم، په دې کې ته دروغ وایې. نو څلور خبرې وکړې. یوه خبره دا ده چې ته بشر او بشر پیغمبر نشي کېدلی، او بله دا ده ستا چې څومره تابعداران دي دا د مالدارۍ په لحاظ باندې هم ذلیله خلک دي علیاذ بالله، او د عقل په لحاظ باندې هم کمزوري عقل والا دي، سطحي نظر والا دي. او بله دا ده چې ستا په موږ باندې کوم فضیلت نشته دی. نو چې ته الله پیغمبر جوړولی، موږ کې به الله تعالی یو کس پیغمبر را لېږلی و، لکه د مکې مشرکانو چې نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلي و لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. دا قرآن چې په تا نازلېده، ستا په ځای باندې په یو بل لوی انسان باندې ولې نه نازلېده؟ په یو مالداره کس باندې، من القريتين د دوو کلو نه، یا د مکې والا نه یا د طایف والا نه. په تا چې نازلېده ولې په یو مالداره کس باندې نازلېده؟ او بل اعتراض دا وکړه چې بل نظنکم کاذبین، بلکې تاسې باندې موږ ګمان کوو د دروغجنو. قال یا قومي، نو نوح علیه السلام جواب ورته کوي. قال اول نوح علیه السلام دوی ته یا قومي ای زما قومه ارأیتم، خبر راکوي ما ته، او تاسې په دې خبره کې سوچ او فکر وکړئ. ان كنت على بینة، که چېرته یم زه على بینة من ربي، په ښکاره دلیل باندې، من ربي زما د رب د طرف نه، چې الله تعالی زما د پیغمبرۍ دپاره او زما د صدق دپاره ماته ښکاره معجزات را کړي دي، ښکاره دلایل ماته را کړي. و آتاني، یعنې زه دروغجن نه یم، زما د نبوت دپاره، زما د پیغمبرۍ دپاره ښکاره دلایل موجود دي، الله ماته معجزات را کړي. و آتاني رحمة من عنده، او که چېرته یي آتاني چې را کړی ماته زما رب رحمة، رحمت یعنی نبوت و پیغمبري، من عنده د خپل طرف نه. فعمیت علیکم، نو پټه پاتې شوي په تاسو باندې، دا خبره په تاسې باندې پټه پاتې شوي، ستاسې د جهالت د وجې نه او ستاسې د ناپوهۍ د وجې نه. انلزمکموها، آیا موږ مجبورولی شو تاسو په هغې باندې، آیا موږ تاسې په دې باندې مجبورولی شو چې په زور په تاسو باندې ومنو؟ وانتم لها، یعنی آیا په زور موږ تاسې باندې دا خبره منلی شو؟ وانتم لها کارهون، په داسې حال کې چې تاسې هغه بده ګڼئ. د زړونو اختیار خو موږ سره نشته دی، زه نشم کولی چې تاسې په زوره باندې په ایمان باندې مجبوره کړمه. ما ته خو الله تعالی زما د نبوت او زما د صدق دپاره دلایل را کړي دي، ښکاره معجزات را کړي، لیکن دا چې ستاسې د جهالت د وجې نه او ستاسې د ناپوهۍ د وجې نه زما دا صدق په تاسې باندې پټ پاتې شوی دی. نو آیا زما دا اختیار شته دی چې په تاسې باندې په زوره دا خبره ومنمه؟ زما خو دا وسه نشته. ویا قوم لا اسألکم علیه مالا، ویا قومي، او ای زما قومه، لا اسألکم علیه مالا، نه غواړم زه ستاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې، په دې دعوت باندې چې د الله خبره تاسو ته رسومه، مالا د دې په مقابل کې زه ستاسو نه مال نه غواړم. یعنې که تاسې زما خبره نه منئ نو ستاسې د نه منلو وجه به دا نه وي چې زه تاسې باندې فشار راولم او تاسې نه زه مزد غواړم.
بلکې ستاسو نه زه هېڅ شی نه غواړم، دا به ستاسې خپل شقاوت او بدبختي چې تاسې نه منئ. ان اجریه نه دی اجر زما او مزد زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې. که تاسې زما خبر منئ که نه منئ نو الله تعالی ماته اجر راکوي. وما انا بطارد الذین آمنوا، او دوی دا مطالبه کړې وه لکه مخکې دا خبره ذکر شوه چې ستا کوم تابعداران چې دي دا خو کمزوري خلک دي، ذلیله خلک دي، او موږ د دوی سره په یو مجلس کې نه کینو. دا زموږ دپاره کسر شان دی، زموږ دپاره دا مناسب خبره نه ده چې موږ د داسې کمزورو او ذلیلو خلکو سره کینو. نو دا کسان د خپل مجلس نه وشړه. نو نوح علیه السلام ورته جواب وکړه وما انا او نه یم زه بطارد الذین آمنو شړونکی د هغو کسانانو چې مؤمنان دي. زه دا مؤمنان د خپل مجلس نه شړمه. دا کم مؤمنان چې تاسو ته کمزوري او ذلیله معلومیږي. انهم ملاقو ربهم، یقینا دوی ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره. دوی به سبا د قیامت په ورځ باندې د الله سره مخامخ کیږي. بیا به الله ته زما شکایت کوي که زه د خپل مجلس نه وشړمه. ولکنی اراکم قوما تجهلون، لیکن زه اراکم وینم تاسو لره قوما تجهلون، داسې قوم تجهلون چې تاسو نه پوهیږئ، جاهلان یاستئ، تاسې د فضیلت معیار نه پیژنئ. ستاسې په نظر باندې د فضیلت معیار دا چې یو څوک مالدار وي، پیسې ولري، لیکن د الله تعالی په نظر باندې مالداري او فقر دا د فضیلت معیار نه دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې عزتمندترین انسان د الله په نظر باندې هغه څوک دی چې هغه ډېر متقي دی، که هغه مالدار دی که هغه فقیر دی. ان الله لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. الله رسول وایي چې الله تعالی ستاسې شکلونو ته او ستاسې مالونو ته نه ګوري. د الله تعالی په نظر باندې ستاسې د مالداري، ستاسې د شکلونه، شکل و صورت دا تاسې الله ته نه نږدې کوي. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن الله تعالی ستاسو زړونو ته او ستاسې اعمالو ته ګوري. الله د انسان نیت ته، د انسان عمل ته ګوري. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا. الله فرمایي او نه دي ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه هغه شی چې تاسې الله ته نږدې کړي. ولکنی اراکم قوما تجهلون، لیکن زه وینم تاسو لره داسې قوم تجهلون چې تاسو نه پوهیږئ، تاسې جاهلان یاستئ. ویا قوم من ینصرونی من الله، او ای زما قومه من ینصرونی، څوک به مدد وکړي زما من الله د الله تعالی په وړاندې، څوک به د الله د عذاب نه ما بچ کړي. ان طردتهم، که چېرته زه دغه فقرا او دا مسکینان چې زما تابعداري کړي دا مؤمنان که دا زه وشړم، که دا زه وشړم په داسې حال کې چې د هغو هېڅ کومه ګناه نشته ده، نو دا خو د الله سره مخامخ کېږي او الله ته به زما شکایت کوي، او دا د هغو په حق کې ظلم دی چې زه یې وشړم، نو الله به ما ته عذاب راکړي. نو د الله د عذاب به ما څوک بچ کوي. ویا قومي او ای زما قومه من ینصروني، څوک به مدد وکړي زما، یعنې څوک به ما بچ کړي من الله د الله نه، د الله د عذاب نه. ان طردتهم، که چېرته زه دوی وشړم. افلا تذکرون، آیا تاسې پند او نصیحت نه قبلوئ. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، دا د هغو د نورو اعتراضاتو جوابونه وو. یو خو دا دی چې ستا د تابعداران دا غریبان دي، کمزوري خلک دي، نو که ته ځان ته پیغمبر وایې ته د خپلو تابعدارانو ته پیسې ورته ورکړه، خزانې ورته ورکړه، دوی مالداره کړه، یا د خزانو ځایونه موږ ته وښیه چې خزانې په کوم ځای کې دي. بل دا اعتراض یې کړی و چې ته خو انسان یې، بشر یې، لکه ما نراک الا بشر مثلنا، ته زموږ په شان بشر یې. او بل دغه مطالبه ورته کړې وه
چې دا کم فقیران او غریبان چې دي دا د خپل ځان نه وشړه. او د دې جوابونه کوي ولا اقول لكم او زه نه وایم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره خزانې د الله تعالی دي، چې زما سره د الله د خزانو اختیار دی. ما سره د الله د خزانو اختیار نشته دی. ما سره دا اختیار نشته دی چې چاته پیسې ورکمه، چاته دولت ورکم، څوک مالداره کمه. دا زه نشم کولی، ځکه دا خو د الوهیت صفت دی. یو چاته خزانې ورکول، د چا مالداره کول، دا خو د الله کار دی. یا په غیب باندې علم، دا د الله تعالی صفات دي. ما خو د الوهیت دعوه نه ده کړې، بلکې ما خو دا خبره کړې چې زه د الله پیغمبر یم او اله خو نه یم، او تاسې زما نه د هغو خبرو مطالبه کوئ کومې خبرې چې هغه د الله تعالی خصوصیتونه دي. نو زه دا نه وایم چې عندي خزائن الله چې ما سره خزانې د الله تعالی دي، چې ما سره د الله د خزانو اختیار دی. ولا اعلم الغیب او زه نه پوهېږم په غیب باندې. متصرف ذات یوازې الله تعالی دی. مالداره کول او غریب کول دا د الله په اختیار کې دي. یوازې الله د چاته زیات ورکوي، چاته کم ورکوي. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، د چا باره کې چې الله تعالی وغواړي فراخه روزي ورکوي، د چا باره کې چې الله تعالی وغواړي روزي تنګوي. ولا اعلم الغیب او زه نه پوهېږم په غیب باندې. په غیب باندې پوهه دا مې یوازې د الله صفت دی. ولا اقول انی ملک او زه نه وایم چې زه ملک یم. لکه همیشه دپاره د امتونو په خپلو پیغمبرانو باندې دا اعتراض کړی و چې ته خو انسان یې، ته خوراک کوې او ته بازار کې ګرځې را ګرځې، اخیستلو خرڅول کوې. لکه د مکې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دا خبره کوله ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشي فی الاسواق. دا څنګه پیغمبر دی چې خوراک هم کوي او بازارونو کې ګرځي را ګرځي، معاملات کوي، اخیستلو خرڅول کوي. یعنی پیغمبر خدا سي یو څوک چې هغه د دې شان نه باید پاکي. د دې دا فکر و. نو نوح علیه السلام خپل قوم ته وویل چې ولا اقول انی ملک، او زه دا خبره نه کوم چې زه ملک یم، بلکې زه ستاسو په شان انسان یم، ځکه انسانانو ته الله را لېږلی یم او انسانانو ته الله تعالی پیغمبران انسانان را لېږي. ولا اقول او دا چې تاسې زما د ملګرو باره کې خبره کوئ چې دا خو غریبان دي، کمزوري خلک دي. ولا اقول او زه نه وایم للذین د هغو کسانانو په باره کې تزدري اعینکم چې حقیرې ګڼي اعینکم ستاسو سترګې، چې تاسې ورته د حقارت په نظر باندې ګورئ. لیؤتیهم الله خیرا چې هیڅکله به ورنکي هغوی ته الله تعالی خیرا خیر، چې الله به هغو ته هدایت ونکي، الله تعالی به هغو ته د نیکو اعمالو توفیق ورنکي. ځکه د خیر معیار د الله په نزد باندې مالداري او فقر نه دی، بلکې د الله په نزد باندې هر چا کې چې انابت و الله تعالی هغه ته د هدایت توفیق ورکوي. ویهدي الیه من یونیب، الله تعالی د خپلې لارې هدایت هغه چاته کوي چا کې چې انابت وي، څوک چې د الله طرف ته ورګرځي، د حق طلب پکې. الله اعلم بما فی انفسهم، او که تاسې دا اعتراض کوئ چې دوی به هسې په منافقت باندې تا پسې رواني، الله اعلم، الله تعالی ښه عالم دی، بما فی انفسهم، په هغه څه باندې چې د دوی په زړونو کې دي. دا چې په زړه کې څه شی دي د هغو په نیتونو باندې الله تعالی خبر دی. انی اذا لمن الظالمین، یقینا زه په دې وخت کې که چېرته دا د خپل ځان نه وشړم او په دې خاطر باندې چې دوی غریبان دي، فقیران دي، انی اذا یقینا زه په دې وخت کې که داسې خبره وکړم چې دا چې هغوی فقیران او غریبان دي الله به هغو ته خیر ورنکي او د ځانه یې وشړم، لمن الظالمین، نو خامخا زه به د ظالمانو نه شمه او زه به د الله د عذاب مستحق شمه. قالوا یا نوح قد جادلتنا
فاکثرت جدالنا نو وویلې قوم د نوح علیه السلام یا نوح ای نوحه قد جادلتنا یقینا تا موږ سره ډېر زیات بحثونه وکړه فاکثرت جدالنا نو زیات دې کړه جدالنا بحثونه زموږ سره د ډېر زیات بحثونه او مناظرې دې راسره وکړې او زموږ ستاسې منځ کې دا مناظرې و دا بحثونه بیخي زیات اوږده شوه بس نور د دې نه تېر شه فأتنا بما تعدنا نو راوړه موږ ته بما تعدنا هغه عذاب چې ته موږ ځینې ایروې ان كنت من الصادقین که چېرته یې ته د رښتونو نه په دې خپله دعوه کې چې ته د الله پیغمبر یې که ته واقعا د الله پیغمبر یې نو ته په موږ باندې عذاب راوله یعنې دې ظالمانو د دې په ځای باندې که ته د الله پیغمبر یې چې د الله نه سوال کړی چې الله موږ ته توفیق راکړي چې موږ د هغه تابعداري وکړو وایي ته موږ ته عذاب راوړه لکه د مکې مشرکانو هم دا خبره کړې وه سورة انفال کې دا خبره ذکر شوې وه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء دې مشرکان ویلي چې الله تعالی که چېرته دا حقي دا قرآن حقي او ستا د خوا نه نازل شوی فأمطر علينا حجارة من السماء نو موږ باندې د اسمان نه د تیږو باران وکړه او ائتنا بعذاب أليم یا دردونکی عذاب په موږ باندې راوله یعنې په ځای د دې چې دا سوال یې کړی چې الله که دا قرآن حقي نو ته موږ ته د تابعداري توفیق راکړي موږ ته د هدایت توفیق راکړي چې دې باندې ایمان راوړو الله په موږ باندې عذاب راولېږي نو دې ظالمانو هم دا خبره وکړه فأتنا بما تعدنا نو راوړه موږ ته بما تعدنا هغه عذاب چې ته موږ ایروې په هغه باندې ان كنت من الصادقین که چېرته یې ته د رښتونو نه په دې خپله دعوه کې قال انما یأتیکم به الله نو وویلې نوح علیه السلام دوی ته انما یأتیکم یقینا راولي تاسو ته به دا عذاب الله سبحانه وتعالی دا عذاب یوازې الله په تاسې باندې راوستی شي ما سره د عذاب اختیار نشته دی د عذابونو اختیار د الله سره دی ان شاء که چېرته الله تعالی وغواړي وما انتم بمعجزین او نه یاستئ تاسو عاجزه کوونکي الله لره الله چې کله په تاسې باندې عذاب راولي نو تاسې الله تعالی نشي عاجزه کولی او تاسې د الله تعالی د عذاب نه بیا ځان نشي بچ کولی نو عذاب د الله په اختیار کې دی او زما په اختیار کې عذاب نه دی ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم لکه څنګه چې عذاب زما په اختیار کې نشته دی عذاب د الله په اختیار کې دی همدقسې هدایت هم زما په اختیار کې نشته دی که تاسو ته الله هدایت ونه کړي نو که تاسو ته هر څومره نصیحت زه وکړم نو زما خبرې تاسو ته فایده نشي رسولی ځکه هدایت هم د الله په اختیار کې دی ولا ينفعكم او فایده نه درکوي تاسو ته نصحي نصیحت کول زما ان اردت ان انصح لكم که چېرته وغواړم زه اراده وکړم زه ان انصح لكم دا چې نصیحت وکړم تاسو ته ان كان الله يريد ان يغويكم که چېرته الله تعالی یرید چې الله اراده کړي د دې خبرې که چېرته الله تعالی اراده کړي د دې خبرې ان یغویکم دا چې تاسې ګمراه کړي که الله ستاسو د ګمراه کولو اراده کړي نو زه تاسو ته هدایت نشم کولی ومن یضلل فلا هادی له او هغه څوک چې الله تعالی یې ګمراه کړي نو هیڅ څوک د هغه دپاره هدایت کوونکی نشته دی هو ربکم همدا الله تعالی ستاسو رب دی و الیه ترجعون او خاص د دې الله طرف ته به تاسې ورګرځول کېږئ د قیامت په ورځ به تاسې ټول د الله خواته ورګرځئ بیا به الله تاسو ټولو سره محاسبه کوي او ستاسې د اعمالو جزا به درکوي نو عذاب هم زما په اختیار کې نشته دی او هدایت هم زما په اختیار کې نشته نو تاسې د الله نه هدایت وغواړئ ام یقولون افتراه آیا وایي دوی افتراه آیا دا مکذبین دا مشرکین وایي
افتراه چې محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم د خپل ځانه جوړ کړی دی. اوس د دې آیتونو په مابین کې الله تعالی د مکې د مشرکانو حالت په دې یو آیت کې ذکر کوي چې د مکې مشرکانو به همیشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاوه چې دا قرآن تا د ځانه جوړ کړی دی. اگر چې بعضې علما وایي چې دا هم د نوح علیه السلام کلام دی، ولیکن صحیح خبره ده چې دا په مابین کې د مکې د مشرکانو حالت الله ذکر کوي. ام یقولون، ای وایي دا مکذبین، دا مشرکین، دا موجوده مشرکین، افتراه چې محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن د خپل ځانه جوړ کړی دی. قل ان افتریته، ورته وفرمایه ای نبي صلی الله علیه وسلم، ان افتریته که چېرته ما دا قرآن د خپل ځانه جوړ کړی او د دې نسبت مې الله ته کړی، نو دا خو ډېر لوی جرم دی، دا خو ډېره لویه ګناه ده، لوی ظلم دی. فعلی اجرامي، نو یوازې په ما باندې ده اجرامي، زما جرم او زما ګناه. که چېرته دا ګناه ما کړي نو د دې ګناه عذاب یوازې په ما باندې دی، تاسو ته کوم نقصان نه رسېږي. زما د ګناه باره کې الله ستاسې نه پوښتنه نه کوي. وانا بریء، او زه بیزاره یم، مما تجرمون، د هغه څه نه، د هغه جرمونو نه او د هغه ګناهونو نه چې تاسې کوئ، چې تاسې د الله تعالی د حق کتاب تکذیب کوئ، زما تکذیب کوئ. زه ستاسې د دې ګناهونو نه بیزاره یم. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. مخکې الله تعالی د نوح علیه السلام دعوت ذکر کړ او د نوح علیه السلام د قوم تکذیب الله تعالی ذکر کړ، د هغو اعتراضونه الله ذکر کړه او نوح علیه السلام د هغو جوابونه وکړه. او اوس دې نه وروسته الله تعالی د نوح علیه السلام د قوم عذاب ذکر کوي. په دې اول آیت کې د عذاب دپاره الله مقدمه ذکر کوي. واوحي الى نوح، او وحي وشوه د الله تعالی د خوانه نوح علیه السلام ته، انه لن يؤمن من قومك، یقینا شان د خبرې دا دی، لن يؤمن من قومك، هیڅکله ایمان نه راوړي ستا د قوم نه، الا من قد آمن، مگر هغه کسانانو چې ایمان راوړی دی، مگر هغه څو کسانو چې ایمان راوړی دی، د هغو نه علاوه دا نور کسان ایمان نه راوړي. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تبتئس، نو مه خفه کېږه، الله نوح علیه السلام ته وایي، بما كانوا يفعلون، په هغه کارونو باندې چې دا خلک یې کوي، دا خلک چې ستا تکذیب کوي او ستا مقابل کې استهزا کوي، نو په دې باندې مه خفه کېږه، ځکه تا خپل مسؤلیت ادا کړی دی، تا خپله وظیفه سرته رسولې ده. نوح علیه السلام 9.5 کاله د خلکو ته دعوت وکړه. په سورة عنکبوت کې الله دا خبره ذکر کړې ده، فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. نوح علیه السلام په دوی کې 50 کاله کم زر کاله په دوی کې وخت تېر کړ، دعوت ورته وکړه او شپه ورځې دعوت وکړه. لکه سورة نوح کې الله دا خبره ذکر کړې ده، قال رب انی دعوت قومي لیلا ونهارا. نوح علیه السلام الله تعالی ته وویلې، ای ربه، ما دا خپل قوم دا خلک مې دعوت کړل ستا طرف ته، لیلا ونهارا، د شپې او د ورځې. انفرادي دعوت یې ورته وکړه، اجتماعي دعوت یې وکړه، ښکاره دعوت او پټ دعوت، مختلف طرق د دعوت استعمال کړه. لیکن بیا وما آمن معه الا قلیل، وروسته آیت کې الله فرمایي او ایمان رانوړ د نوح علیه السلام سره مګر ډېرو لږو کسان وو. په دې 9.5 کاله دعوت کې د پیغمبر دعوت دی، لیکن بیا هم ډېر لږو کسانو ایمان راوړ. دې نه معلومیږي چې هدایت یوازې د الله په اختیار کې دی. کنې د داسې پیغمبر دعوت او دومره مخلصانه دعوت او شپه ورځ دعوت، لیکن نوح علیه السلام ناکام نه و، ځکه الله ورته وایي فلا تبتئس، نو مه خفه کېږه، بما كانوا يفعلون، په هغه څه باندې چې دا خلکو کول، دا چې دا خلک ستا تکذیب کوي او ستا مقابل کې استهزا وکړه دا دومره وخت، نو په دې باندې خفه کېږه مه، ځکه ته ناکام نه یې.
نو یو دعوتګر چې کله دعوت وکړي خپل مسؤلیت ادا کړي نو که خلک خبره ونه مني هم کامیاب دی. نو د هغه نه وروسته بیا نوح علیه السلام خپل قوم ته ښېرا وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. ای پروردګاره د ځمکې په مخ باندې د کافرانو یو کور هم پرې نه دی، یو کس هم پرې نه دی چې په دې کورونو کې واوسیږي. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. که دوی پرېږدې نو ستا بندګان به ګمراه کړي. خپله خو ایمان نه راوړي لیکن د نورو کسانو دپاره د هدایت معنی جوړیږي. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. او دوی نه زېږوي مګر فاجران او کافران. لکه موسی علیه السلام چې ښېرا کړې وه فرعونیانو ته، الله تا ورته مالونه ورکړي دي، تا ورته د دنیا زینت ورکړی دی. لیضلوا عن سبیلک، دې لپاره چې دوی په دې باندې خلک ستا د لارې نه بېلارې کوي، ګمراه کوي. تا ورته نعمتونه ورکړي دي، د دې په ځای باندې چې دا نعمتونه ستا په طاعت کې استعمال کړي، دا ستا په دښمنۍ کې، ستا په معصیت کې او د خلکو په ګمراه کولو کې استعمالوي. نو همدقسې نوح علیه السلام خپل قوم ته ښېرا وکړه واصنع الفلک باعیننا. نو الله تعالی نوح علیه السلام ته تدبیر وښوده. واصنع الفلک او جوړه که کشتۍ باعیننا زموږ د نظر لاندې. الله ورته وفرمایل چې زما د نظر لاندې کشتۍ جوړه که. اعین سترګو ته وایي او دا د الله تعالی صفت دی کما یلیق بشانه. ځکه الله فرمایي چې لیس کمثله شیء. الله تعالی په مثل باندې هیڅ یو شی نشته دی لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده. الله تعالی نوح علیه السلام ته وویلې چې زموږ د نظر لاندې کشتۍ جوړه که ووحینا او زموږ په وحي سره، یعنې طریقه به یې زه درته ښیم چې په کومه طریقه به کشتۍ جوړوي. ځکه نوح علیه السلام خو نجار نه و. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني او خبرې مه کوه ما سره، یعنې سفارش مه کوه ما ته. في الذين ظلموا د هغو کسانانو په باره کې چې ظلم یې کړی دی. دا کوم کافران مشرکان چې په خپل ځانو باندې ظلم کړی دی، د دې باره کې ما ته سفارش مه کوه، شفاعت مه کوه. انهم مغرقون، یقینا دوی غرق کړی شوي دي، دوی خامخا غرق کېږي. ما په دوی باندې د عذاب فیصله کړې ده، نو د دوی باره کې ما ته سفارش مه کوه. ویصنع الفلک او جوړوله نوح علیه السلام کشتۍ. یصنعو د مضارع صیغه ده، دې ته حکایت د حال ماضیه وایي، یعنې کشتۍ جوړوله او دې یو څه وخت ونیوه. کلما مر علیه، او هر کله چې به تیر شو علیه په نوح علیه السلام باندې ملأ من قومه، یوه ډله د سردارانو او د مشرانو د قوم د هغه نه، دا کوم مالداره خلک چې به ورباندې تیر شو، سخروا منه، نو مسخرې به یې کولې په نوح علیه السلام باندې، د هغه پورې به یې ټوقې کولې، مسخرې ورپورې کولې، استهزا یې کوله. اوسه پورې د ځان ته پیغمبر ویلې او اوس نجار درنه جوړ شو او اوبه نشته دي په وچه دشته کې ته کشتۍ جوړوې، داسې مسخرې ورپورې کولې. قال، او دا همیشه دپاره د مکذبینو عادت دی چې د حق پرستانو پورې مسخرې کوي. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الله فرمایي یقینا هغه کسانان چې مجرمان دي، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، د مؤمنانو پورې به خنداګانې کولې. قال ان تسخروا منا، نوح علیه السلام ورته وویلې که مسخرې کوئ تاسې زموږ پورې، فإنا نسخر منکم، نو موږ به مسخرې وکړو په تاسو پورې، کما تسخرون، لکه تاسې چې اوس موږ پورې مسخرې کوئ. داسې وخت به راشي چې موږ به تاسې پورې مسخرې وکړو. دنیا کې به هم مسخرې در پورې وکړو، او په آخرت کې الله فرمایي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نو نن ورځ به الله فرمایي، نو نن ورځ به هغه کسانان چې مؤمنان دي هغه به د کافرانو پورې خندا کوي، د هغو پورې به مسخرې کوي. فسوف تعلمون، نو زر ده چې تاسې به پوه شئ،
او تاسې به وپېژنئ من یأتیه عذاب یخزیه، هغه څوک چې راځي ورته عذاب د الله د طرف نه، یخزیه داسې عذاب چې هغه رسوا کوي او شرموي په دنیا کې، داسې عذاب ورباندې الله راولي. ویحل علیه او نازل شي په ده باندې عذاب مقیم، داسې عذاب چې هغه دوامدار عذابي، داسې عذاب ورباندې په دنیا کې الله راولي چې په دې عذاب باندې الله تعالی هلاک کی او بیا ابد الابد په عذابونو کې. حتی اذا جاء امرنا، تر دې پورې چې راغی امرنا، امر زمونږه، الله په دې خلکو باندې د عذاب فیصله وکړه او د الله عذاب دې خلکو ته راغی. نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کړه. وفارت تنور، او وجوشېده التنور، تنور د اوبونه، په تنور کې اوبه پورته شولې، یا تنور د کور د نوح علیه السلام، یا عام د کم تنورونه چې په ځمکه باندې وو، په دې تنورونو کې اوبه وخوټېدلې او دا د عذاب نښه وه. یا بعضې علما ویلي دي چې مراد د تنور نه د ځمکې مخ دی، د ځمکې د مخ نه اوبه وخوټېدلې، او چا دا خبره کړې چې تنور نه مراد دا کنایه ده د غضب د الله تعالی نه، خو قول ضعیفه قول دی، او ظاهره دا ده چې دا په دې عامو تنورونو کې اوبه وجوشېدلې. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، الله فرمای وویلې مونږه نوح علیه السلام ته احمل فيها، د ځان سره بار کا په دې کشتۍ کې، من کل د هر قسم حیواناتونه، د هر قسم حیواناتونه، زوجین جوړه، اثنین دوه، د هر یو شي نه یو نر او یو ښځه دا ځان سره پورته که په دې کشتۍ کې. و اهلک، او خپل اهل په دې کشتۍ کې ځان سره سواره که. الا من سبق علیه القول، مگر هغه څوک مه سوروه په کشتۍ کې مه پورته کوه ځان سره. سبق علیه القول، چې د مخکې نه شوې ده په هغه باندې فیصله د عذاب، ستا په دې اهل کې چې په چا باندې فیصله د عذاب شوې ده هغه د ځان سره په دې کشتۍ کې مه پورته کوه. چې هغه د نوح علیه السلام ښځه وه چې دا منافقه وه او د نوح علیه السلام زوی وه، اگر چې د زوی باره کې دی نوح علیه السلام په دې باندې پوره نه پوهېده چې دا کافر دی، ځکه هغه منافقت کاوه، لیکن وروسته الله ورته ویلې چې دا ستا د اهل نه نه دی، لکه وروسته راځي. الا من سبق علیه القول، مگر هغه څوک سبق علیه چې د مخکې نه شوې ده په هغه باندې القول، وینا د الله تعالی، یعنی فیصله د عذاب د الله تعالی. ومن آمن، او هغه کسانان چې ایمان راوړی دی. نو نوح علیه السلام ته الله وویلې چې خپل اهل د ځان سره سواره که. ومن آمن، او ټول هغه کسانان چې مؤمنان دي. وما آمن معه، او ایمان نو راوړی د نوح علیه السلام سره الا قلیل، مگر لږو کسانانو، بعضې وایي 6 کسان، 7 کسان، تر 80 کسانانو پورې نهایي عدد 80 کسانان دي. نو تاسې فکر وکړئ چې 950 کاله دعوت یې کړی دی او په 950 کالو کې 80 کسانو ایمان راوړی، دا ډېر لږ کسان دي، لیکن بیا هم نوح علیه السلام په خپل دعوت کې کامیاب دی. وقال اركبوا فيها، او وویلې نوح علیه السلام مؤمنانو ته یې وویلې ارکبوا فيها، سواره شئ تاسې په دې کشتۍ کې. بسم الله، یوازې د الله تعالی په نوم باندې دي. مجریها، روانېدل د دې کشتۍ. ومرساها، او درېدل د دې کشتۍ. دا کشتۍ به د الله تعالی په نوم باندې روانېږي او د الله په نوم باندې به درېږي. ان ربي، یقینا زما رب، لغفور الرحیم، خامخا ډېر زیات بخښونکی دی او ډېر زیات مهربانه دی. څوک چې الله تعالی ته توبه وباسي الله د هغو دپاره بخښونکی دی او الله په هغو مهرباني کوي. وهي تجري بهم، او دا کشتۍ روانه وه بهم په دوی باندې، او دا کشتۍ د هغو کسانانو سره چې په دې کشتۍ کې سواره وو چې کوم مؤمنان پکې وو، نو د هغو سره روانه وه. فی موج، په داسې چپو کې،
کالجبال چې هغه د غرونو په شان وه. الله تعالی طوفان راولېږه او داسې طوفان و چې هغه کې داسې څپې وې کالجبال لکه د غرونو په شان. دا هره څپه داسې وه لکه د غره په شان. ونادى نوح ابنه او آواز وکړ نوح علیه السلام ابنه خپل زوی ته. نوح علیه السلام یو زوی کافر و، کنعان نومېده. هغه درې زامن مؤمنان و، سام، حام، یافس. او دا کنعان دا منافق غوندې و. نو نوح علیه السلام د هغه په کفر باندې پوره پوه نه و، نو ځکه آواز یې ورته وکړه. ونادى نوح ابنه او آواز وکړ نوح علیه السلام خپل زوی ته. وکان فی معزل او دا زوی فی معزل په یو څنګ کې د هغه نه په یو طرف کې و، د خپل پلار نه او د مؤمنانو نه جدا و او د دې کافرانو نه هم جدا و، داسې په یو طرف کې و. یا بنیه ورته ویل شي ای زما زویه ارکب معنا، ارکب معنا اصل کې دی ارکب معنا، سور شه زموږ سره، موږ سره په کشتۍ کې سور شه دې لپاره چې غرق نه شي. ولا تکن مع الکافرین او مه کېږه سره د کافرانو نه. قال سآوي الى جبل نو وویل زوی د نوح علیه السلام سآوي الى جبل زر ده چې پناه به حاصله کړمه زه الى جبل یو غره ته یعصمني من الماء چې بچ به کي ما د اوبو نه. غره ته به وخېږم، غره ته خو اوبه نشي راپورته کېدلی، د غر کېدو نه به بچ شمه. قال لا عاصم اليوم نو وویل نوح علیه السلام لا عاصم نشته بچ کېدونکی اليوم نن ورځ من امر الله د الله تعالی د عذاب نه الا من رحمه مگر هغه څوک رحمه اصل کې د رحمه هو مگر هغه څوک چې رحم کړی په هغه باندې الله تعالی. نن د الله د عذاب یوازې هغه څوک بچ کېدای شي چې الله ور باندې رحم کړی او الله خپل رحم یوازې په مؤمنانو باندې کوي. لا عاصم اليوم د عاصم معنا یا دا معنا چې نشته بچ کېدونکی، یا د عاصم معنا نشته بچ کوونکی. که معنا یې بچ کوونکی شي داسې معنا لا عاصم نشته بچ کوونکی اليوم نن ورځ من امر الله د الله تعالی د امر نه د الله د عذاب نه الا من مگر هغه ذات بچ کوونکی دی رحمه چې رحم کوي چې هغه الله تعالی دی. نن یوازې الله تعالی نجات ورکوی شي، بل هیڅ شی نجات نشي ورکولی. لیکن اوله معنا واضحه ده، لا عاصم عاصم په معنا د معصوم باندې ان نشته بچ کېدونکی نن ورځ د الله د عذاب نه الا من رحمه مگر هغه څوک چې الله ور باندې رحم کړی. وحال بینهما او حائل شوله په مابین د نوح علیه السلام او د هغه د بچي کې الموج څپه، یو څپه راغله په دوی په منځ کې د اوبو یو څپه. فکان من المغرقین نشو فکان من المغرقین نشو زوی د نوح علیه السلام من المغرقین د غرق شوو کسانو نه، هغه الله تعالی غرق. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی نو الله تعالی مکذبین هلاک کړه. لکه مخکې سورة یونس کې دا خبره ذکر شوې وه فکذبوه فنجیناه ومن معه فی الفلک. دې خلکو تکذیب وکړ د نوح علیه السلام فنجیناه ومن معه فی الفلک، نجات مې ورکړه نوح علیه السلام ته او هغه کسانانو ته چې د هغه سره په کشتۍ کې سپاره وو. وجعلناهم خلائف او هغه مې د دې نورو هلاکو شوو کسانو جانشینان وګرځول. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او کومو کسانانو چې زموږ د آیتونو تکذیب کړی و الله فرمایي چې هغوی مې غرق کړه. نو کله چې مکذبین غرق شو هغوی الله هلاک کړه. نو الله فرمایي وقیل یا ارض ابلعی ماءک، وقیل او اویل شو د الله تعالی د خوا نه، یعنې الله تعالی امر وک ځمکې ته امر وک اسمان ته امر وک، ځکه د ځمکې نه هم اوبه راوخوټېدلې د اسمان هم الله تعالی اوبه راوورولې.
فالتقى الماء على امر قد قدر په سورة قمر کې الله دا خبره ذکر کړې ده. فالتقى الماء نو یو ځای شولې اوبه د ځمکې او د اسمان على امر په هغه کار باندې قد قدر چې د هغه فیصله شوې وه چې هغه د مکذبینو هلاکت وه. د ځمکې او د اسمان اوبه الله تعالی یو ځای کړې او په دې باندې الله تعالی د مکذبین هلاک کړه. کله چې هلاک شو وقیل او وویل شو یعنی الله وویل ځمکې ته یا ارض ای ځمکې ابلعي ماءک تیرې که د خپلې اوبه بیرته تیرې که. ویا سماء او ای اسمانه اقلعي بند شه د باران ورولو نه. نو ځمکې هم اوبه بیرته کته تیرې کړې او اسمان د اسمان د خوا نه باران هم بند شو. وغیض الماء او کمې شولې اوبه تر دې پورې چې دا ځمکه بلکل وچه شوه. وقضي الامر او فیصله شو کار د کوم کار باره کې چې الله فیصله کړې وه چې الله دا مکذبین هلاک کړي هغه کار فیصله شو. واستوت على الجودیې او ودرېدله دا کشتۍ على الجودیې په جودي غره باندې. جودي دا یو غر دی په موصل کې په عراق کې. د دې د پاسه دا کشتۍ ودرېده. وقیل بعدا للقوم الظالمین او وویل شو د الله تعالی د خوا نه بعدا چې هلاکت دی للقوم الظالمین د هغه قوم لپاره چې هغه ظالمان دي چې کفر کړی دی د الله د پیغمبر تکذیب کړی دی شرک کړی. داسې انسانان هلاک شول او همیشه دپاره هلاک دي. ونادى نوح ربه او آواز وکړه نوح علیه السلام خپل رب ته. فقال نو ویل نوح علیه السلام رب زما ربه ان ابني من اهلي یقینا زما دا بچی من اهلي دا خو زما د اهل نه وان وعدك الحق او یقینا ستا وعده دا حق ده او یقیني ده او رښتونې وعده ده. وانت احکم الحاکمین او ته ډېر ښه فیصله کوونکی د ټولو فیصله کوونکو نه یې. ستا فیصله د عدل د انصاف فیصله ده او د هر چا الله تعالی ته ښه پوهېږي او عدل کوونکی د انصاف والی. نو الله تا خو ما سره زما د اهل باره کې وعده کړې وه لکه مخکې دا خبره ذکر شوه چې نوح علیه السلام خپل چې الله تعالی نوح علیه السلام ته ویلي احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك او ته خپل اهل په دې کشتۍ کې سور که. الله تا خو ما سره زما د اهل باره کې وعده کړې وه. قال یا نوح نو وویل الله تعالی نوح علیه السلام ته یا نوح ای نوح انه ليس من اهلك یقینا ستا دا بچی ليس من اهلك هغه نه دی ستا د اهل نه. دا ستا د هغه اهل نه نه دی د کوم اهل باره کې چې ما تا سره د نجات وعده کړې وه. انه عمل غیر صالح یقینا هغه الله وجه ذکر کوي انه یقینا ستا دا بچی عمل غیر صالح دا داسې عمل دی غیر صالح چې صالح عمل نه دی هغه غیر صالح عمل دی. دلته عمل په معنا ده عامل باندې یعنی داسې عمل کوونکی دی چې هغه عمل صالح عمل نه دی. یا انه ذو عمل غیر صالح هغه خاوند د داسې عمل دی چې هغه عمل صالح عمل نه دی. یعنی دومره بدکاره بدبخته انسان دی چې په دې خپلې بدبختۍ کې داسې حد ته رسېدلی دی چې خپله د ده نه غیر صالح عمل جوړ شوی دی. عرب کله کله د مصدر حمل په ذات باندې کوي مبالغتن. یو څوک چې ډېر ذات عادلي نو دغه باره کې وایي چې فلان عدل فلانی عدل دی. نو عدل خو انسان عدل نه کېږي انسان خو عادلي یعنی په دې عدل کې داسې حد ته رسېدلی دی چې د خپله عدل ګرځېدلی دی. فلانی بیخي تقوا ده تقوا خو نه دی خو متقي دی په دې تقوا کې داسې حد ته رسېدلی دی چې دی خپله تقوا ګرځېدلی نو دی په دې بد عمل کې داسې بدکاره بد عمله دی چې دی خپله بد عمل ګرځېدلی نو په دې خاطر باندې هغه ستا د اهل نه دی. دلته مقصد دا نه دی چې الیاذ بالله هغه ولد الزنا دی ځکه چې د پیغمبرانو ښځې بدکارې نه وي. مقصد دا دی چې لیس من اهلک
یعنې ستا د تابعدارو نه دی، هغه ستا تابعدار نه دی. نو دې نه معلومیږي چې نوح علیه السلام د هغه په کفر باندې خبر نه و. که نوح علیه السلام د هغه په کفر باندې خبر و نو د هغه باره کې الله ته سفارش نه کوو. او نوح علیه السلام عالم غیب نه و، پیغمبرانو سره د غیب علم نشته دی. فلا تسألني، او دې نه معلومیږي نسب انسان ته نجات نشي ورکولی. د نوح علیه السلام دا بچی کنعان او د نوح علیه السلام ښځه په دې وجه باندې الله تعالی بچ نه کړل چې هغه د نوح علیه السلام سره چې د نوح علیه السلام سره تعلق و. نو کله چې د انسان عقیده جوړه نه وه او عمل جوړ نه وي، نسب انسان ته نجات نشي ورکولی. حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هغه څوک چې عمل شاته پرېږدي، عمل الله ته مخکې نه کړي، نسب الله ته نشي مخکې کولی، نو په نسب باندې انسان نجات نشي پیدا کولی. فلا تسألني، نو ته زما نه سوال مه کوه ما لیس لک به علم، د هغه څه باره کې لیس لک به علم چې نه وي ستا سره په هغه باندې علم. انی اعظک، یقینا زه تا ته وعظ کوم او تا منع کوم د دې خبرې نه، ان تکون من الجاهلین، دا چې شی ته من الجاهلین د ناپوهو کسانو نه، او د داسې یو شي سوال مانه وکړي چې هغه خلاف حکمتي، یو شي باندې ستا پوره معلومات نه وي، تی مانه سوال کوې، داسې مه کوه. قال ربي، وویل نوح علیه السلام: ربي ای رب زما، انی اعوذ بک، یقینا زه پناه نیسم په تا سره، ان اسألک، د دې خبرې نه، ان اسألک چې زه سوال وکړم ستانه، ما لیس لی به علم، د هغه څه باره کې چې نه وي ما سره د هغه علم. والا تغفر لی، او یا الله تعالی که ته ما ته بښنه ونه کړې، وترحمني، او ته په ما باندې رحم ونه کړې، اکم من الخاسرین، نو شم به زه من الخاسرین د تاوانیانو نه. نوح علیه السلام څه ګناه نه وه کړې، لکه مخکې مې دا خبره وکړه. د دې سیاق و سباق نه هم معلومیږي چې نوح علیه السلام په دې خبر نه وه، لیکن بیا هم د الله نه بښنه غواړي، او د بښنې غوښتلو معنا دا نه ده چې هغه ګناه کړې وه. نیکان بندگان همیشه دپاره الله تعالی ته التجا کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به فرمایي چې انی لا استغفر الله واتوب الیه فی اليوم 100 مرة، زه روزانه 100 کرته د الله نه بښنه غواړم، استغفار کوم. نو د الله نیکان بندگان همیشه دپاره د الله نه بښنه غواړي، او د دې مقصد دا نه ده چې هغو نه ګناه شوې وه. قیل یا نوح اهبط بسلام منا، قیل اویل شوه نوح علیه السلام ته: یا نوح، ای نوحه، اهبط، کوز شه ته د کشتۍ نه، ځمکې ته کوز شه، بسلام، د سلامتیا سره او د امن سره، منا، زموږ د طرف نه، وبرکات، او د برکتونو سره، علیکه په تا باندې، وعلى امم، او په هغه امتونو باندې، ممن معک، چې هغه به پیدا کیږي، ممن د هغه کسانانو نه، معک چې هغه تا سره په کشتۍ کې سواره دي. الله تعالی نوح علیه السلام ته وویل چې ته د کشتۍ نه کوز شه، بسلام منا، د سلامتیا سره کوز شه زموږ د طرف نه. دې نه معلومیږي چې پیغمبران علیهم الصلاة والسلام په خپله سلامتیا کې الله ته محتاج دي. وبرکات، او سره د برکتونو نه، چې الله تعالی به تا ته او هغو امتونو ته چې د هغو کسانانو نه به پیدا کیږي، ممن معک، چې تا سره په دې کشتۍ کې سواره دي. وروسته به څه مؤمنان پیدا کیږي ستاسې په دې نسل کې، نیکان خلک به پیدا کیږي، په هغو باندې به هم الله تعالی برکتونه کوي، هغو ته به هم الله خپل نعمتونه ورکوي. و امم، او څه نور امتونه به وي ستاسې په دې اولاد کې، کافران به وي، سنمتعهم، فایده به ورکو موږ دوی ته، د دنیا فایدې به ورته ورکو، د دنیا نعمتونه به ورته ورکو، د دنیا کې به ورته ژوند ورکو،
ثم يمسهم منا بیا به رسیږي هغوی ته منا زموږ د طرف نه عذاب علیم عذاب دردونکی. د دې نه وروسته په دې ځمکه کې چې څونه انسانان پیدا شوي دي دا د همدغو کسانان نه الله تعالی آباد کړي دي. نو الله تعالی نوح علیه السلام ته وویلې ستاسې په دې اولاد کې به دوه قسمه خلک کي. یو به هغه کسانان چې الله به په هغو باندې خپل برکتونه کوي، نیکان خلک به ستاسې په دې اولاد کې. د هغه نه وروسته ټول پیغمبران الله تعالی د نوح علیه السلام په اولاد کې رالیږلي دي، او ستاسې په دې اولاد کې به کافران هم وي. و امم سنمتعهم، او بعضې نور امتونه به ستاسې په دې اولاد کې کافران به وي. سنمتعهم فایدې به ورکو موږ دوی ته د دنیا فایدې، دنیا کې به څه ژوند ورکو، د دنیا نعمتونه به ورته ورکو. ثم یمسهم منا بیا به ورسیږي دوی ته زموږ د طرف نه عذاب علیم عذاب دردونکی. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. اوس دا واقعه چې قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړه، اوس په دې آیت کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق ذکر کوي. دا چې تا د نوح علیه السلام دا قصه د خلکو ته بیان کړه، دا د دې خبرې دلیل ده چې ته د الله پیغمبر او تا ته الله تعالی وحی کړې ده. ځکه په دې قصې باندې نه ته خبر وې او نه ستا قوم په دې باندې خبر و. نو ته چې دا حالات د خلکو ته بیانوي دا د دې خبرې دلیل ده چې ته د الله پیغمبر یې. تلک من انباء الغیب، دغه واقعه د نوح علیه السلام من انباء الغیب دا د خبرونو د غیبو نه ده. نوحیها الیکا چې وحی کوو مونږه تا ته، چې وحی کوو مونږه د دې خبرونو الیکا تا ته. ما كنت تعلمها، ما كنت نوی ته تعلمها چې پوهېدلې په دې باندې انت ته ولا قومک او نه قوم ستا من قبل هذا مخکې د دې نه، د دې بیان نه مخکې، د دې وحي نه مخکې الله خپل نبي ته وایي چې نه ته په دې باندې خبر وې او نه ستا قوم په دې باندې خبر و. فاصبر، الله خپل نبي ته فرمایي نو صبر کوه ته. که دا خلک تکذیب کوي او که دا خلک ستا پورې استهزاګانې کوي نو الله خپل نبي ته وایي ته صبر کوه لکه نوح علیه السلام چې صبر کړی و. ان العاقبة للمتقین، دا د دې قصې او درس دی. ان العاقبة یقینا ښه انجام للمتقین دپاره د متقیانو دی. همیشه دپاره ښه عاقبت او ښه انجام د الله تعالی د نیکانو بندگانو دی. لکه د نوح علیه السلام په قوم کې چې الله تعالی نیکان بندگان مؤمنانو ته الله نجات ورک، مکذبین الله تعالی هلاک کړه. همیشه د الله تعالی سنت و طریقه دا ده چې ښه انجام او ښه عاقبت الله نیکانو خلکو ته ورکوي. وإلى عاد أخاهم هودا، دا دویمه واقعه ده چې الله په دې صورت کې ذکر کوي، د هود علیه السلام واقعه. وإلى عاد او لېږلی و مونږه عادیانو ته اخاهم ورور د هغوی هودن هود علیه السلام، ورور د هغوی په نسب کې نه په دین کې، ځکه هغه کافران و مشرکان و او نوح علیه السلام د الله پیغمبر و. نو دلته مراد د اخوت نه اخوت د نسب دی چې په نسب کې د هغو ورور و. وإلى عاد او لېږلی مو عادیانو ته اخاهم ورور د هغو هودن هود علیه السلام چې د هغو د قبیلې نه و، د هغو د قوم نه و. مخکې پیغمبران به الله تعالی خپلو قومونو ته رالیږل. قال یا قومې، اوس الله دا خبره ذکر کوي چې هود علیه السلام هم د الله توحید ته دعوت کړی و. په دې واقعاتو کې یو اهم مقصد دغه دی. په دې صورت کې الله تعالی دا خبره اول کې ذکر کړې وه، الله تعبدوا الا الله، چې دا قرآن الله دې لپاره رالیږلی دی. د قرآن کریم هغه بنیادي موضوع دا ده الله تعبدوا الا الله، چې تاسې به د الله نه بغیر د هیڅ عبادت نه کوئ. داسې هر پیغمبر چې الله رالیږلی دی د هر څه نه مخکې د الله توحید ته دعوت کړی. قال یا قوم اعبدوا الله، وویل هود علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله، تاسو عبادت و بندګي یوازې د الله تعالی وکړئ. ما لکم نشته دی ستاسو دپاره من اله
هیڅ اله او مستحق د عبادت غیره ما سوا د الله تعالی نه. ان انتم الا مفترون، نه یاستئ تاسو الا مفترون مگر افترا کوونکي په الله تعالی باندې. دا چې تاسې د ځان نه بعضې الهه جوړ کړي دي او تاسې الله ته نسبت کوئ چې دا د الله شریکان دي، نو تاسې په دې کار کې په الله تعالی باندې دروغ وایه. تاسې د دروغو نسبت الله تعالی ته کوئ، الله سره شریکان نشته دي. یا قومي په دې آیت کې الله تعالی د هود علیه السلام اخلاص ذکر کوي په دعوت کې، لکه مخکې د نوح علیه السلام باره کې هم دا خبره ذکر شوه. ویا قوم لا اسألکم علیه مالا. هود علیه السلام هم خپل قوم ته ویلو یا قوم ای زما قومه لا اسألکم علیه، نه غواړم زه ستاسو نه علیه په دې خپل تبلیغ باندې او په دې نصیحت باندې په دې دعوت باندې اجرا مزد او اجرت ستاسو نه غواړم. ان اجریا نه دی مزد زما الا علی الذي فطرني مگر په هغه ذات باندې فطرني کوم ذات چې زه پیدا کړی یم. ما ته یوازې الله مزد راکوي، که تاسې زما خبره منئ که نه منئ. افلا تعقلون، نو آیا تاسې د عقل نه کار نه اخلئ چې نه زه ستاسې نه پیسې غواړم او نه ستاسې د خوا نه ماته کوم مادي منفعت رسیږي. زه خالص د الله دپاره تاسې ته نصیحت کوم، د خیرخواهي خبرې کوم او تاسې بیا هم نه منئ. ویا قومي او ای زما قومه استغفروا ربکم، تاسې بخښنه وغواړئ د خپل رب نه. ثم توبوا الیه، بیا رجوع وکړئ تاسې خپل رب ته، د الله نه بخښنه وغواړئ او تاسې الله ته توبه وباسئ. د دې صورت په اول کې هم دا خبره ذکر شوې وه چې قرآن کریم هم دا خبرې کوي. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. داسې هر پیغمبر دا دوه خبرې خپل قوم ته کړي، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. تاسې د خپل رب نه بخښنه وغواړئ، په ژبه باندې تاسې د الله نه بخښنه وغواړئ. ثم توبوا الیه، او په زړه کې تاسې الله ته توبه وباسئ. او د توبې هغه شرایط مخکې موږ ذکر کړه. په خپلو تېرو ګناهونو باندې د الله نه پښیمانه شئ او ګناهونه پرېږدئ. په آینده کې د دې خبرې عزم وکړئ چې بیا به دا ګناهونه نه کوو. د کفر نه، د شرک نه، د نورو ګناهونو نه تاسې الله ته توبه وباسئ. یا استغفروا ربکم، تاسې بخښنه وغواړئ د خپل رب نه. تاسې چې مخکې کوم شرک کړی، کوم کفر هم کړی، د هغه باره کې تاسې د الله نه بخښنه وغواړئ. ثم توبوا الیه، بیا تاسې ور وګرځئ الله تعالی ته، په الله باندې ایمان راوړئ، د الله په توحید باندې عقیده وساتئ، نیک نیک کارونه وکړئ، اعمال صالحه وکړئ. یرسل السماء علیکم، دلته د استغفار فواید ذکر کوي ورته. یرسل السماء، که تاسې د الله نه بخښنه وغواړئ، الله ته توبه وباسئ. یرسل السماء، راوبلیږي الله تعالی السماء باران، علیکم په تاسو باندې مدرارا پرله پسې. په دې خلکو باندې ډېر وخت باران نه و شوی، ډېر وخت قحطسالي وه په دوی باندې. نو هود علیه السلام خپل قوم ته وویلې تاسې د الله نه بخښنه وغواړئ، الله ته توبه وباسئ چې الله تعالی په تاسې باندې پرله پسې د ضرورت مطابق باران راولېږي. ویزدکم قوة الى قوتکم، او زیات بکی الله تعالی ستاسو دپاره قوة قوت الى قوتکم، سره د قوت ستاسو نه. ستاسې دا اوسنی کوم قوت چې دی، چې الله کوم مالونه درکړي دي، الله تعالی کوم اولادونه درکړي، الله تعالی کوم قوت د بدن درکړی دی، دا به الله تعالی نور هم زیات کړي. کوم صحت الله درکړی دی، عافیت یې درکړی دی، دا به الله نور هم زیات کړي. ولا تتولوا، تاسو اعراض مه کوئ مجرمینا، په داسې حال کې چې تاسې مجرمان وئ، همیشه ګناهونه کوئ، د الله نافرماني کوئ. قالوا یا هود ما جئتنا ببینة، دلته الله تعالی د قوم عناد ذکر کوي. قالوا وویل دې خلکو یا هودو ای هوده، ما جئتنا نه یې راغلی ته موږ ته ببینة په ښکاره دلیل باندې. ستا سره کوم دلیل نشته دی ستا په پیغمبري باندې چې ته د الله پیغمبر یې.
تا تر اوسه پورې موږ ته کوم دلیل نه دی پیش کړی. وما نحنو او نه یو موږ بتارکي الهتنا پرېښودونکي د خپلو الهو عن قولک ستا د وینا د وجې نه. موږ ستا د هسې خوشې وینا د وجې نه چې کوم دلیل دې هم نشته دی د دې خپلو الهو عبادت و بندګي نه پرېږدو. ستا په وجه باندې موږ د کوم الهو معبودان هم چې دي او دا د پلارو د نیکه کومه طریقه هم چې ده دا نه پرېږدو. وما نحن لک او نه یو موږ ستا د وجې نه بمؤمنین ایمان راوړونکي ستا په خبرو باندې او ستا د وینا د وجې نه موږ ایمان نه راوړو. ان نقولو خو نه یوازې دا چې ایمان نه راوړو، ان نقولو نه وایو ستا په باره کې الا تراک بعض الهتنا بسوء مګر ستا باره کې موږ دا خبره کوو اعتراک چې رسولی دی تا ته بعض الهتنا بعضې الهو زمونږ بسوء تا ته تکلیف رسولی دی. ته دا زمونږ الهو پسې همیشه خبرې کوې، دا زمونږ د باباګانو پسې د الهو پسې همیشه غږېږې چې دا هېڅ هم نشي کولی، دا کمزوري دي. نو ته دوی لیونی کړی یې، ستا عقل یې خراب کړی دی. لکه اوس هم بعضې خلک چې توحید خبرې کوي د دې بعضو کسانو باره کې چې وایي چې دا هېڅ هم نشي کولی، دا د الله کمزوري مخلوقات دي، د الله کمزوري بندګان دي. وایي داسې خبرې مه کوه چې تا ته به تکلیف ورسوي. نو د هود علیه السلام قوم هم دا خبره هود علیه السلام ته وکړه، دا چې ته زموږ د دې الهو پسې غږېږې نو دوی تا ته تکلیف رسولی دی، ستا عقل یې خراب کړی دی. قال ویل هود علیه السلام انی اشهد الله یقینا زه ګواه ګرځوم الله تعالی، زه الله شاهد ګرځوم په دې خبره باندې. واشهدو او تاسو هم په دې خبره باندې ګواه اوسېږئ انی بریء چې یقینا زه بېزاره یم مما تشرکون د هغه څه نه چې تاسې د الله سره شریکان ګرځوئ من دونه ما سوا د الله تعالی نه. زه ستاسې د دې معبودانو نه د هغو د عبادت نه بلکل بېزاره یم او دا هېڅ هم نشي کولی، دا د الله کمزوري مخلوقات دي. فکیدوني جمیعا او که تاسې وایه چې دا به تا ته تکلیف ورسوي فکیدوني نو تاسې تدبیر جوړ کړئ زما په خلاف باندې، زما د قتل دپاره، زما د هلاکولو دپاره. جمیعا ټول تاسې او ستاسې معبودان ټول یو ځای شئ او چې هر څه م د لاسه کېږي وایي کې زما مقابل کې. ثم لا تنظروني بیا ما ته هېڅ مهلت مه راکوئ، هېڅ یوه دقیقه وخت مه راکوئ، سمدستي زما په خلاف باندې تاسې خپل تدبیر جوړ کړئ. انی توکلت علی الله نه تاسې او نه ستاسې معبودان ما ته کوم تکلیف رسوی شي، ځکه چې انی توکلت علی الله دې کې الله تعالی د هود علیه السلام په دعوت کې شجاعت ذکر کوي. انی توکلت علی الله یقینا ما ځان سپارلی دی په الله تعالی باندې، ما یوازې په الله باندې توکل کړی دی، خپلې ټولې چارې مې الله ته سپارلي. ربي وربکم هغه الله تعالی ربي وربکم چې هغه رب دی زما او رب دی ستاسو. ما من دابة نشته دی هېڅ زنده سر هر سا والا الا هو آخذ بناصیتها مگر الله تعالی آخذ رانیونکی دی بناصیتها د هغه ویښتانو چې هغه د تندي د ویښتانو د هغه تندی رانیولی دی. یعنې دا معنا چې د هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي، د هر څه د الله په لاس کې دي. الله تعالی چې د دې حیواناتو باره کې، د انسانانو باره کې، د حشراتو باره کې څه وغواړي کوي یې، لکه د هر څه د الله په اختیار کې دي. ان ربي على صراط مستقیم یقینا زما رب على صراط مستقیم په نیغې لارې باندې دی. زما د رب چې کومه لاره ده بس همدغه نیغه لاره ده، همدا د حق لاره ده. او ان ربي على صراط مستقیم یقینا زما رب په صراط مستقیم باندې دی، یعنې په عدل باندې دی. نو هېڅکله الله تعالی داسې نه کوي چې زه د الله طرف ته دعوت کوم او زه د الله استازی یم تاسو ته او تاسې الله تعالی په ما باندې مسلط کي او ستاسې په وجه باندې الله ما هلاک کي، داسې نه کېږي. فإن تولوا نو که تاسو اعراض وکړه
او تاسې زما د دعوت ونه منه نو ما باندې کومه ملامتیا نشته ده. فقد ابلغتکم ځکه ما خپله وظیفه سرته رسولې ده. فقد ابلغتکم نو یقینا ورساو ما تاسو ته ما ارسلت به الیکم هغه پیغام د الله د خوا نه ارسلتو چې رالېږل شوی یم زه به په هغه سره الیکم تاسو ته کوم پیغام چې الله ما ته راسپارلی و او الله ما ته امر کړی و چې تاسو ته یې ورسوم نو د الله تعالی پیغام مې تاسو ته رسولی دی او په تاسې باندې مې حجت قایم کړی دی. ستاسې عذر نه دی پاتې. نو بیا هم چې تاسې زما خبره نه منئ او تاسې اعراض کوئ نو الله به تاسې هلاک کي. ویستخلف ربي او جانشین به وګرځئ زما رب ستاسې په ځای باندې قوما غیرکم داسې خلک چې هغه به غیر ستاسو نه وي. ستاسې په ځای به الله تعالی نور نیکان خلک پیدا کړي او تاسې به الله هلاک کړي. ولا تضرونه شیئا او ضرر به ورنه کوي تاسې الله تعالی ته شیئا هیڅ ضرر. که تاسې مخ خوړوئ تاسې تکذیب وکئ تاسې د الله دین ونه منئ نو تاسې الله ته هیڅ کوم تکلیف نشي ورکولی. ان ربي على كل شيء حفيظ ان ربي یقینا زما رب على كل شيء په هر څه باندې حفیظ حفاظت کوونکی دی څارنه کوونکی دی. الله تعالی زموږ او ستاسې ټولو په اعمالو باندې څارنه کوونکی دی. نو الله تعالی به هر چا ته دغه د عمل جزا ورکوي او الله ته زما عمل معلومیږي ستاسو عمل معلومیږي چې زه د الله طرف ته دعوت کوم تاسې مخالفت کوئ نو الله به ستاسې د قیدونو نه او ستاسې د مکر نه ما بچ کوي او الله به زما حفاظت کوي. ولما جاء امرنا او هر کله چې راغی امر زمونږ الله فرمایي هر کله چې راغله فیصله د عذاب زمونږ په دې خلکو باندې نجینا هودا نو نجات ورکړه مونږ هود علیه السلام ته والذین آمنوا معه او هغه کسانان ته چې ایمان راوړی و د نوح علیه السلام سره برحمت منا په رحمت سره منا زمونږ د طرف نه. دې نه معلومیږي چې پیغمبران د الله رحمت ته محتاج دي او انسان یوازې د الله په رحمت باندې نجات پیدا کولی شي. په خپل عمل باندې انسان نجات نشي پیدا کولی. حدیث کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل لن ینجو احد منکم بعمله په تاسې کې هیڅوک په خپل عمل باندې نجات نشي پیدا کولی. صحابه کرام پوښتنه وکړه ولا انت یا رسول الله اذا الله پیغمبر تیم نشي پیدا کولی نجات په خپل عمل باندې نو د الله پیغمبر ویل چې زه هم نشم کولی الا ان يتغمدني الله برحمة منه بفضل منه ورحمه مگر دا چې الله تعالی ما د خپل فضل او د رحمت په صادر کې راونغاړي الله په ما باندې رحم وکړي فضل وکړي نو په دې باندې نجات پیدا کوم. نو دلته هم الله فرمایي برحمة منا هود علیه السلام ته او مؤمنانو ته منګه نجات ورکه د خپل رحمت د وجې نه. ونجیناهم او نجات مې ورکه دوی ته من عذاب غلیظ دغه سخت عذاب نه چې دا خلک قرباني الله هلاک کړه. وتلک عاد او دا عادیان و دا عادیان چې الله هلاک کړه جحدوا بآیات ربهم چې انکار یې کړی و بآیات ربهم په آیتونو د رب خپل د خپل رب د آیتونو نه انکار کړی و. وعصوا رسله او نافرمانی کړې وه د پیغمبرانو د الله تعالی نه اگر چې دوی خو یوازې د هود علیه السلام نافرمانی کړې وه لیکن د الله تعالی د یو پیغمبر نافرمانی دا داسې ده لکه د الله د ټولو پیغمبرانو نافرمانی. نو ځکه فرمایي وعصوا رسله او نافرمانی کړې وه د پیغمبرانو د الله تعالی. واتبعوا د دې په ځای باندې چې د هود علیه السلام تابعداري کړې وای واتبعوا او دوی تابعداري وکړه امر کل جبار عنید د امر او د طریقې د هر متکبره عنید عناد کوونکي. ځکه همیشه دپاره په قوم کې چې کوم مشران مالداره خلک اقتدار والی هغوی خلک د ګمراهۍ طرف ته دعوتوي. نو دې ظالمانو د هود علیه السلام نافرماني وکړه او د دې سرکشو معاندو بدبختو انسانانو تابعداري وکړه.
جبار هغه څوک چې هغه متکبره دی او عنید سرکشه دی، معاند دی، چې حق نه قبلوي، چې حق ورته معلوم شي نه قبلوي. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. واتبعوا او پرله پسې راولېږل شول په دوی باندې في هذه الدنيا په دې دنیا کې لعنة لعنت د هر طرف نه په دوی باندې د الله تعالی لعنت وویل شو. ويوم القيامة او د قیامت په ورځ باندې به هم په دوی باندې لعنت رالېږل کېږي، الله به ورباندې لعنت کوي. الا ان عادا كفروا ربهم. ولې الله ورباندې لعنت کوي؟ الله د لعنت سبب ذکر کوي. الا ان عادا كفروا ربهم، خبر شیا یقینا عادیان کفروا ربهم، کفر وکړه د خپل رب په مقابل کې، د الله تعالی په مقابل کې کفر وکړه، شرک وکړه. الا بعدا لعاد، خبردار بعدا لعاد لرېوالی دی د الله د رحمت نه د عادیانو دپاره. قوم هود، هغه عادیان چې هغه قوم د هود علیه السلام و. والى ثمود اخاهم صالحا. اوس الله تعالی درېیمه واقعه ذکر کوي د صالح علیه السلام. والى ثمود او راولېږه موږ سمودیانو ته، د سمود قبیلې ته، اخاهم ورور د هغوی په نسب کې، صالحا صالح علیه السلام. قال یا قوم اعبدوا الله. صالح علیه السلام هم د الله توحید ته دعوت کړی و او د قوم ته د استغفار او د توبې امر کړی و. قال یا قوم اعبدوا الله. نو وویل صالح علیه السلام یا قوم ای زما قومه، اعبدوا الله، تاسو یوازې د الله عبادت وکړئ. ما لکم من اله، نشته ستاسو دپاره هیڅ اله او مستحق د عبادت غیره ما سوا د الله نه. هو انشأکم. صالح علیه السلام د قوم ته د الله نعمتونه یادوي. ګورئ تاسې د الله د نعمتونو ته وګورئ، خالق هم الله تعالی دی او دا نعمتونه ټول الله درکړي، نو تاسې د یو الله بندګي باید وکړئ. هو انشأکم من الارض، یوازې د الله هغه ذات دی. انشأکم چې پیدا کړي یاستئ تاسو، من الارض د ځمکې نه. ټول انسانان الله د ځمکې نه پیدا کړي دي. د انسانانو د خلقت اوله ماده دا ځمکه ده، ځکه آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کړ. واستعمرکم فیها، او آباد کړي یاستئ تاسو الله تعالی فیها په دې ځمکه کې. تاسې ته الله تعالی په دې ځمکه کې قسمه قسم نعمتونه درکړه. فاستغفروه، نو تاسې بخښنه وغواړئ د الله تعالی نه. ثم توبوا الیه، تاسې د خپل کفر نه او د خپل شرک نه د الله نه بخښنه وغواړئ. ثم توبوا الیه، بیا تاسې الله ته ور وګرځئ، الله ته توبه وباسئ، په نیکو اعمالو سره الله ته ور وګرځئ. ان ربي قریب مجیب. ان ربي، یقینا زما رب، قریب نږدې دی. الله تعالی هر چاته نږدې دی د خپل علم په اعتبار باندې، د خپل قدرت په لحاظ باندې. هیڅوک د الله د علم د دایرې نه او د الله د قدرت د دایرې نه بیرون نشي وتلی. مجیب، او هغه قبلونکی دی، اجابت کوونکی دی. څوک چې د الله نه دعاګانې غواړي نو الله تعالی د هغه دعاګانې قبلوي. څوک چې نیک عمل کوي الله یې نیک عمل قبلوي. او قریب دا معنی هم کیدای شي چې زما رب قریب دی، هغه چاته قریب دی څوک چې خالصانه الله ته عبادت وکړي، نو هغو ته الله تعالی بیا قریب دی. په دې نه مراد قرب خاص دی. مجیب، الله اجابت کوونکی دی، د دعاګانو اجابت کوي، د اعمالو اجابت کوي. قالوا یا صالح، نو وویل دي خلکو د سمودیانو، یا صالح ای صالحه، قد كنت فینا مرجوا، یقینا وی ته فینا زموږ په مابین کې، مرجوا امید کړی شوی، قبل هذا مخکې د دې خبرو نه مخکې موږ ستا باره کې ډېر ښه امیدونه وو. ته داسې یو څوک وي چې ستا نه امید کېده په آینده کې به تا خپل مشر جوړ کړو موږ. ستا نه خو زموږ ډېر امیدونه وو او ډېر توقعات هم وو. اتنهانا، آیا منع کوې ته موږ ان نعبده، د دې خبرې نه دا چې عبادت وکړو موږ
ما يعبد آباؤنا د هغه الهه او معبودانو يعبد آباؤنا چې عبادت یې کاوه زمونږ مشرانو پلرونو نیکونو ته مونږ د پلارو د نیکه د دین نه منع کوې واننا او یقینا مونږ لفي شک خامخا په شک یو مما تدعونا د هغه څه په باره کې تدعونا الیه چې رابلې ته مونږ الیه د هغه طرف ته چې هغه د یو الله بندګي وه مریبن په داسې شک کې چې هغه کلک شک دی مونږ ستا د خبرو باره کې په ډېر کلک شک کې یاستو قال یا قومي ولي صالح علیه السلام ازما قومه ارأیتم خبر راکئ ماته او تاسې په دې خبره کې لږ سوچ وکئ ان كنت على بینة که چېرته یم زه على بینة په ښکاره دلیل باندې من ربي زما د رب د طرف نه چې ماته الله تعالی زما په پیغمبري باندې ښکاره دلیل راکړی وآتانی منه رحمة او راکړی الله تعالی ماته منه د خپل طرف نه رحمة خپل خاص رحمت چې الله زه خپل پیغمبر ګرځولی یم فمن ینصرني من الله نو څوک دی چې مدد به وکړي زما من الله د الله تعالی په مقابل کې ان عصیته که زه د الله نافرماني وکړم څوک دا کولی شي که زه د الله نافرماني وکړم چې الله ماته د دې خبرې امر کړی چې دا خلک زما توحید ته دعوت کا او زه تاسو سره ستاسې په شرک باندې روان شم او د الله پیغام تاسو ته ونه رسوم الله به خامخا ماته عذاب راکړي نو که ماته الله عذاب راکړي څوک به زما مدد وکړي او ما به د الله د عذابه بچ کړي فمن ینصرني نو څوک دی چې مدد به وکړي زما من الله د الله نه ان عصیته که زه د الله نه فرماني وکړم د الله د عذابه به ما څوک بچ کړي فما تزیدونني نو نه زیاتوئ تاسې زما دپاره غیر تخسیر ما سوا د تاوان نه تاسې ما ته زما د تاوان خبرې کوئ زما د ګمراه کولو خبرې کوئ راته تاسې ما د الله د عذاب سره مخامخ کوئ ویا قوم هذه ناقة الله دې خلکو د صالح علیه السلام نه دا خاص معجزه غوښتې وه که ته د الله پیغمبر یې د دې تیږې نه موږ ته اوښه راوباسه نو دا معجزه الله صالح علیه السلام ته ورکړه ویا قوم او ازما قومه هذه ناقة الله دا د الله تعالی اوښه ده لکم آیة ستاسو دپاره نښه ده زما په نبوت باندې او زما په صدق باندې هذه ناقة الله دا د الله تعالی اوښه ده الله تعالی ته نسبت په دې خاطر شوی دی چې د ظاهري اسبابو نه بغیر الله تعالی دا اوښه پیدا کړې وه محض د تیږې نه الله تعالی اوښه راویستله هذه ناقة الله دا د الله تعالی اوښه ده او تکریما او تشریفا نسبت الله ته کیږي لکم آیة دا ستاسو دپاره نښه ده زما په صدق باندې او زما په نبوت باندې فذروها نو پرېږدئ تاسو دا اوښه تأکل فی ارض الله چې خوراک کوي په ځمکه د الله تعالی کې فذروها نو پرېږدئ تاسې دا اوښه تأکل فی ارض الله چې خوراک کوي په ځمکه د الله تعالی کې ولا تمسوها او تاسو مه رسوئ دې ته بسوء هیڅ قسم تکلیف فیأخذکم نو وبنیسي تاسو لره عذاب قریب عذاب نږدې که تاسې دې ته تکلیف ورسوو نو په نږدې وخت کې به تاسې باندې الله عذاب راولیږي فعقروها فقال تمتعوا في داركم فعقروها نو قتل کړه د خلکو دا اوښه یو کس قتل کړې وه د قدار ابن سالف په نوم باندې یو کس قتل کړې وه لیکن دا ټول خلک په دې باندې راضي وه نو ځکه نسبت د فعل الله تعالی ټولو ته کوي فعقروها نو قتل کړه دوی دا اوښه فقال تمتعوا نو وویل صالح علیه السلام دوی ته تمتعوا فی دارکم تاسې د ژوند مزې واخلئ فی دارکم په خپلو کورونو کې 3 ایام 3 ورځې تاسې په دې خپل وطن کې ژوند وکړئ 3 ورځې بعد به الله په تاسې باندې عذاب رالیږي او تاسې به الله هلاک کړي
ستاسې طرف خط 3 ورځې وخت دی. ذلک وعد، دا وعده ده د الله تعالی د طرف نه. دغه 3 ورځې بعد عذاب دا د الله د خوا نه د الله وعده ده. غیر مکذوب، دا د الله د خوا نه داسې وعده ده چې نه د هغه دروغ کړی شوی. دا د دروغ وعده نه ده، بلکې دا 100% کې صادقانه خبره ده. فلما جاء امرنا، نو هر کله چې راغی امرنا، امر زمونږ د عذاب فیصله راغله، نجینا صالحا، نجات ورکه مونږ صالح علیه السلام ته، والذین آمنوا معه، او هغه کسانان ته چې ایمان راوړی و د صالح علیه السلام سره، برحمت منا، په رحمت زمونږ سره، زمونږ په رحمت سره الله فرمایي چې هغو ته نجات ورکه. ومن خزي یومئذ، او د شرمندګۍ د دغې ورځې نه، دغه ذلیلونکی او شرمونکی عذاب چې دا نور خلک الله ورباندې وشرمول، صالح علیه السلام ته مؤمنانو ته الله د هغې نه نجات ورکه. ان ربک، یقینا ستا رب، هو القوي، یوازې د الله تعالی قوي دی، څوک یې نشي عاجزه کولی. العزیز، غالبه او زورور دی، چې د کوم کار اراده وکړي نو خامخا یې کوي. واخذ الذین، او ونیول هغو کسانانو لره، ظلمو چې ظلم یې کړی و، کفر او شرک یې کړی و، الصیحة چیغې، الله تعالی یو قوي چیغه ورباندې راولېږله، آسماني چیغه، په دې باندې الله تعالی هلاک کړه. په سورة اعراف کې دا خبره ذکر شوې وه چې الله زلزله ورباندې راوستله، د ځمکې د خوا نه الله زلزله پر راوستله، او د اسمان د خوا نه الله ورباندې چیغه راوسته. فاصبحوا، نو سبا یې که فی دیارهم، په خپلو کورونو کې، یعنې شپه یې سبا کړه په کورونو کې، جاثمینا، په داسې حال کې چې پړ مخې په ځمکه باندې پراته وه، او په داسې حالت کې الله هلاک کړه. کأن لم یغنوا فیها، او داسې الله تعالی تس نس کړه، او داسې الله هلاک کړه. کأن لم یغنوا فیها، لکه تا به دا فکر کاوه، کأن لم یغنوا فیها، لکه بلکل چې دوی په دې کورونو کې نه وي اوسېدلي، داسې الله تعالی هلاک کړه چې یو چا به دا فکر کاوه لکه بلکل چې دلته څوک اوسېدلي نه وي. الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار، ان ثمود کفروا ربهم، یقینا سمودیانو کفر وکړه ربهم، د خپل رب په مقابل کې، د الله په مقابل کې کفر وکړه، تکذیب یې وکړه، شرک یې وکړه. الا بعدا لثمود، خبر شیا، بعدا، هلاکت دی او لرېوالی دی د الله تعالی د رحمت نه، لثموده، دپاره د سمودیانو. صلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.